امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک میں مور دا مور جوندے دا مور بورتویل اے بچیا دا پلان کی مسئلہ دا ما پلان کی عالم تبوزا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تبیدہ سے عالم خود لو چاگہ بچو 20 گھنٹی دی امام ابو حنیفہ پر درس کے ناس تو اے بچیا ما پلان کی عالم تبوزا زما یو مسئلہ دا چی زما شخلاشی مور بڑی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک با زان سرا پتا باندے سوارا کرلا آغی عالم دین کورتا بلاڑلو امام سے رحمت اللہ علیہ بورتویل بچیا مور میرا غلیں داستانا دا مسئلی تپوس کئی گورے بچیا دا ورطاونوے چی دا امام ابو حنیفہ نما دا مسئلہ ازدکڑے دا مور یو ظلم مور یو عالم دین تا وروستل آغت مسئلے تپوس کئی ورطو اے بچڑیا یو سرید سلس اللیل متعلق اللہ رب العالمین تا ولار دے نیت تڑلے دے تاجد گئی اس دغا سرے یو رکاتی کڑے دے بل رکات ترا روان دے یو رکات کڑے بل رکات ترا اور رسے دلو دیتا پتہ ان لگے دلا دویم رکات مکمل کو خصوب صادق داخل شوئے دے خود دیپ گمان کے دا دے چما پخپل سلس اللیل کی منز برابر کرے دے دیب اعادت مانز کی کنا داخو آسانا مسئلہ وا امام صاحب رحمت اللہ علیہ ورطوی موری سوکما ورطوی بچی ما پلان کی عالم تبوزا اگر خلے عالم دین دے امام صاحب رحمت اللہ علیہ ورطوی دیر خدا بویت لالتا آغا مولانا صاحب ورطا بہر آغے چویلی دل استاذ محترم والار دے ورطوی حضرتا تاسی دلتا ادرے گئی زب عدی کورتا دننکما زمان زنانا بخوشحال شی مورد امام سے بولتوی بچیا نا زما یو مسئلہ دا زیو سوال کولو تراغلی مالد دی جواب راکا امام سے رحمت اللہ علیہ مبارک میں یو ڈری توالار دے دا شاگرد ورطوی حضرت جمع تخو پتہ نشتا سو ورطوی ہم نشارے ورطو کڑا دی ورطوی مور زما دنن نباس دیب آرامو کی موری دنن لارشا دی مولانا سے بیر کلی بچی دی مور آگے سربکینے تب دسار منزلتا اکی زبیدلتا بہر حکما مولانا سب چی دا جمعنا فارغ شو استاد مسئلی جواب بدروڑی وڑی رکھ دا بچیا امام سب رحمت اللہ علیہ ورطویل داسی جواب ورکا چی منزی شوئے دے خود سی ورطمو ہے چی ماتا نومان بینی ثابت ویلی دی دسی بورتا نوے خواہ چی ماتا استازوی ویل دی مسئلی تا پوسی مانا الدکڑو ما دا مور دا تکلیف پزان برداشت کوم خود مور زرطا میں صدمہ و دکھ رسول نغختل نمور تا میں اوایا چی مسئلہ دا سدا امام سے رحمت اللہ علیہ وی اویا کرتی دا سی مسئلی راغلی دی اویا کرتی اویا کرتی ما خپل مور بوتلی دا دخپل شاگرد دربار تا ال دے دا مسئلی تپوس کرے او بے میں مور راوستی او پا اویاو مسئلو کی اویا کرت ما بوتلی دوزلی ورتے و عالم پا خپل فتو ورکڑی باقی دا دوکم اویا طول مسئلی تپوس علماء زمانہ کڑے جواب مقصد دا امام سب دا دے چی مور با نخا پکے تانا مور تپوس کئی زمان بچے وشو اللہ دی ستا سے طول تا صالحہ بچے وگر زی دیرو یرگانو بعد اللہ زوی راکو نماویل چیرا
دی بچی له مې غوږ کې خپل اذان کړی مور مې د الله سره د ستاسې ټولو مغفور او مرحومه وګرځئ راته ویلې زویه دا زمونږ د مدرسه کې یو شیخ صاحب دی سپین ږیری عالم دی و یاره د بچي ته د په هغه باندې په غوږ کې اذان وکړه ما ویل ډېره ښه ده مورې خو ماشوم زمونږ انتهایي په هغه وخت کې کمزوری و او یخني م وه نو مال مور تاسو به یو ډډې ته شئ زه به شیخ صاحب راوغواړم شیخ صاحب پسې رالم مال شیخ صاحب تکلیف به وي مدرسه کې ناست وم مال زما بچي د غوږ کې اذان وکړه شیخ صاحب ژوندی دی وایي تا به ورته خپله کړی دی مال دا مې د مور ارمان دی چې کله اذان وشو نو چې کله مې شیخ صاحب رایستلو مور مې خپل هغه غوټه موټه جمع کړې وه 100 روپۍ ورسره ویل دا واله او دا د شیخ صاحب ته ورکه مال دې مدرسه کې به ولګوي زه مدرسه کې به ډېر پیسې لګې دا هغه ته ورکه بس سپین ږیری عالم دی دوا به درته وکړي نو د دې زړه خوشحالول پکار و اذان چې ما اوس ویل نه زه خپل اذان کوم که نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابا عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاة والسلام راوغخت ورته وی هغې کې ستا بچیو کم خوا دې بوتلو ورته وی د الله محبوب ستاسې کور ته زمونږ زنانه و راوستی د بی عایشې په غېږ کې پروت دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک منا استدا سرداری کونن دنن لاړو ورته وی اے د مومنانو مورې غېږ کې چې ستا کم بچی دی ما ته راکا سرداری کونن مبارک میں اغیل تحنیکو کو بیا حضور علیہ السلام مبارک میں اغی تنم کے خودلو حضور پاک علیہ السلام غی کرانی والے ورطویا ابا عبدالرحمن عبداللہ ابن مسعود دیر خوشحال دے دا بچی پا حقیقہ باندی با یو گڑو یو چیلے یا دو گڑان یا دو چیلی پا غی باندی علالے لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دو گڑان یوزل علال کل بیا عبداللہ ابن مسعود دو گڑان دوبارہ علال کل چاہتی تپوسو کو اے دو خدے بندہ داولے ورطوی قسم پا خدے زماوسوے ما بسل گڑان پخپل بچی علال کروے دوی دا عقیقی دا پارا او دو کم سل گڑان دا دا نبی علیہ السلام چی آغی زما دا زوی پخلق کی تحنیق کرے واغت نم کے خودلو ما بدی خوشحالے کی دا سی کرے خوص میں نشتا نو عبداللہ ابن مسعود آزان نورتلو برکت تا پارا نم ورداغ نشو کے خودے برکت تا پارا او دی کی آغا سراسر ادب پروتے غرض میں دادے نن بیدغه بچه چې راوچل شي نو هغه به د پلار او د مور مخه کې شپیلی نه وي ابیا مور او پلار ته خپل وزر لاندې په ځمکه غوري پلار او مور ته همیش داسې لکه څرنګه چې د الله رب العالمین حکم دی